ته به وګورې ته به ما ته حتمن زنګ کوې، خو په هغه وخت کې چې زه به زنګ ته جواب نشم ورکوی. له تا سره به اندېښنه پیدا شي، د کور نورو غړو ته به زنګ ووهې، شاید هغوی هم جواب در نه کړي، ځکه دوی بیچارهګان به مصروفه وي. ستا اندېښنه به نور هم زیاته شي، نو ته مجبوره یې چې بیا کور ته راشي. څنګه چې دروازه باندې راننوځې، کور کې به ژړغونې اوازونه واورې، وار به دې خطا شي، ته به یوې خوا بلې خوا په ما پسې مخ واړوې، خو زه به نه یم. نور به هغه کټ ته زړه نازړه ور روانه شي کوم چې د انګړ منځ کې ایښی ده، ټول ورنه چاپېر دي، ورته ژاړي. کله چې رانږدې شي سترګې به دې زما په خړ مخ باندې خښې شي، نو ټولې هیلې ارمانونه به دې مړه شي. یوازې به دغه چیغه ووهي چې اخ خدایه زه یې چا ته پرېښودم. ته به ډېرې نارې ووهې مسرور جانه و مسرور جانه، خو زه به چپ وم، هېڅ به نشم ویلی، ځکه چې ما ته به د خبرو اجازه نه وي چې له تا سره خبرې وکړم. وروسته به د کلي خواږه ځوانان زما خواږه ملګري راشي، ما به د تور لحد په لورې یوسي، ته به همداسې مروره او تنها پاتې شي. هغه وخت کې به د زړه له درده دغه لنډۍ خولې ته دې درشي: عالمه یو تر بل زارېږئ، دنیا فاني ده بیا به وکړئ ارمانونه.